د افغانستان د زرغونتیا لپاره ستر حرکت. د 1405 کال په پسرلي کې د شاوخوا 10 میلیونه نیالګیو کښېنولو ملي کمپاین پیل شو. د 1405 کال د پسرلي له رارسېدو سره مهاله په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې او د هیواد د زرغونتیا په موخه د نیالګیو کښېنولو پراخ ملي کمپاینونه پیل شوي دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ اعلان کړی چې د خپلو جلا جلا پروګرامونو له لارې به په ټول هیواد کې نږدې 10 میلیونه نیالګي کښېنوي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د نیالګي کښېنول صدقه جاریه ده تر شعار لاندې د نیالګیو کښېنولو پسرلنی ملي کمپاین د کابل په بادام باغ څېړنیز فارم کې پیل کړ. د یاد وزارت وزیر مولوي عطاالله عمري د کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د کرنې او چاپیریال ساتنې پر اهمیت خبرې وکړې او ویې ویل د وروستیو کلونو وچکالۍ او د هوا ککړتیا ته په کتو د نیالګیو کښېنول د هوا د پاکوالي او د اوبو سرچینو د زیاتوالي لپاره مهم ګام دی. هغه له هیوادوالو وغوښتل چې د نیالګیو په کښېنولو، ساتنه او پالنه کې فعاله ونډه واخلي او ټینګار یې وکړ چې د حکومت او ولس ګډه همکاري د هیواد د زرغونتیا او سوکالۍ لپاره ارزشناکه ده. محوطه خانه ما و شما، احاطه خانه ما و شما، زمین محوطه ما و شما سرسبز آباد میشه. این برکتی هست برای خانه ما و شما، برای جامعه منطقه ما و شما، خصوصا در می اواخر این سالها خشکسالی است و خرابی آب هوا هست و توسط یگانه چیزی که سبب ازدیاد و برف و باران می شود، بارش می شود و سبب یعنی پروسس تصفیه صفا کننده یگانه کارخانه‌ای که ما و شما داریم اینمی درخت‌ها هست. له بلې خوا د کرنې وزارت د طبیعي منابعو عمومي رئیس مولوي عبدالاحد خلیل وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې چې شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي 19 میلیونه نیالګي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې کښېنول سي چې ډیری یې زینتي او چاپیریالي ارزښت لرونکي نیالګي دي. د نوموړي په وینا په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په کچه شاوخوا 14,000 هکتاره امارتي وچه مځکه، 55,000 هکتاره څړه ځایونه او 15,000 هکتاره د طبي بوټو ساحې احیا شوي دي او یو شمیر ملي پارکونه هم جوړ شوي دي. به حدود 19 میلیون نهال امسال به اشتراک مؤسسات همکار، اتحادیه قریه‌داران، اشخاص انفرادی ما برای توزیع داریم که انشالله از امروز آغاز به حدود تا به حدود 1 ماه ادامه دارد. هدفش یکی که این است که یک صدقه جاریه است. این صدقه است. رسول الله علیه السلام میگوید که کسی که نهال میشاند یا اینکه احیای زمین را میکند از این انسان یا پرنده یا اینکه چارپای استفاده میکند، یک صدقه جاریه است. دوم که است فواید زیادی دارد، مثلا اکسیژن تولید میکند، فضای خوب را ایجاد میکند، امراض و آفات را که است گم میکند، تقویت خاک را میکند، جذب آب را میکند، جلوگیری از تخریبات را میکند. این سرسبزی و شکوفایی وطن است. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم د مځکې احیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی تر شعار لاندې د نیالګیو کښېنولو پسرلنی ملي کمپاین پیل کړی دی. د دغې ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص په همدې مناسبت غونډه کې وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیونه نیالګي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې کښېنول سي. هغه زیاته کړه چې تیر کال د راټولو شوو معلوماتو له مخې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له لورې د هیواد په کچه 19 میلیونه نیالګي کښېنول شوي وو. یعنی څومره مشکلات چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی، که د اوبو د کمښت دی، که د ګرمۍ د زیادت دی، وچکالي د په ټولو ځایونو کې ګرد و غبار دی، د هغې د مخنیوي ټول نه لنډه لاره چې ده هغه سرسبزي یا د ځمکې شنه کول دي. موږ د محیط زیست ادارې تیر کال زموږ سره ټارګټ تقریبا څه د پاسه 8 میلیونه و،
خو کله چې موږ خپل اعداد او شمار راټول کړل د کال په آخر کې 19 میلیونه شاوخوا ته رسېدو او سږ کال چې موږ ټارګټ ورته ټاکلی نو څه کم 10 میلیونه نهال د افغانستان په سطح باندې چې دا به د محیطي اداره د مؤسساتو نړیوالو ملي مؤسساتو اماراتي ادارو خصوصي سکتور دوی سره په ګډه باندې مخ ته له بلې خوا کابل ښاروالۍ هم د پلازمېنې په کچه د شاوخوا 1 میلیون نیالګیو کښېنولو کمپاین د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل کړ. د پیل په مراسمو کې د کابل ښاروالۍ د زرغونتیا رئیس مولوي عبدالوکیل متوکل د کابل ښار د اوبو کمښت ته په اشارې وویل چې د نیالګیو د خړوبولو لپاره د مصرفېدونکو اوبو د تصفیې پروژې تر کار لاندې دي چې دا به د نیالګیو د ساتنې او ودې لپاره ګټورې پایلې ولري. تاسې ته معلومه ده چې په ټول ژمي کې صرف یوه واوره وسوه چې د اوبو ډېر سخت کمی ده. بیا هم کابل ښاروالي کوشش کوي چې د کابل د ښار هغه اوبه چې بلند منزلو نه راوځي، هغه اوبه چې د کورونو نه راوځي، هغه اوبه مستعملې په هغې باندې یو پلان یې جوړ کړی ده. د هغه پلان د وجې نه چې دا اوبه له ښار نه باندې ونه وځي او دا را محدودې کړي او دا د بوټو ته ورکړي. نو په دې باندې یو څو تصفیه خانې جوړې شوي دي چې دا اوبه پاکې سي او د پاکۍ نه وروسته دا بوټو ته ورکول سي چې لله الحمد اوله تجربه یې کامیابه شوې ده. د دغه سټیج نه زه په ټولو ښاریانو باندې غږ کوم چې د کابل ښاروالۍ سره اوږه په اوږه ودرېږئ، د نهالونو د بوټو په سرسبزۍ کې مونږ سره برخه واخلئ. ورته مهال یو شمېر هیوادوال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه ستایي او په دې برخه کې پر نورو هیوادوالو غږ کوي چې د کښېنول سویو نیالګیو ساتنه وکړي او د هیواد په سمسورتیا کې خپله ونډه ادا کړي. ګرانو همشاریانو، دغه کم نیالګي چې په دغه موسم کې د ښاروالۍ کارکنانو د ښاروالۍ کارګرو کښېنول، منګه له تاسو ټولو ښاریانو نه دا امید لرو چې د منګ سره د دې د اوبو په رابطه، د دې د سرسبزۍ، د دې د ساتلو، د دې د شاخ ماتولو، د دې د بې ځایه ونو د ټوټه کولو نه تاسو ډډه وکړئ او موږ سره لاس په لاس کومک شي چې دا تفې خاص د تاسو دی، د ستاسو د محلو، د تاسو د زیبایی، د تاسو د ښکلاو دپاره، ستاسو د میلو او ستاسو د ساتیرویو د ځایو دپاره دا تفې موږ تاسو دپاره کوشش کوو. امیدواره یم چې د ده په ساتلو کې د موږ سره لاس په لاس، موږ سره همکاره اوسېږي، موږ سره یو ځای د ده په ساتلو کې لاس راکړي او کمک وکړي. درختها را که ښاروالۍ میشانه باید از مردم همکاری کنه او بتا پیاده روی مراقبت درختها را میده نکنه و این وطن است. پیاده برای هر کی یک درخت بر 10 نفر اکسیژن میده. محیط ما وطن ما بسیار خوبش میشه، زیبا میشه. د چاپیریال ساتنې متخصصین باور لري چې د نیالګیو کښېنول د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې یو مهمه لار ده. د دوی په باور نیالګي د هوا ککړتیا کموي، رطوبت زیاتوي او د مځکې لاندې اوبو د ساتنې په برخه کې مهم رول لري. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته تر دې مهاله د هیواد په کچه شاوخوا 100 میلیونه مثمر او غیر مثمر نیالګي کښېنول سوي دي.